د کرکټ په سلګونه مینوال د کابل کرکټ نړیوال سټیډیم ته راغلي وو. د زیمبابوې په وړاندې د افغان ټیم بریا یو بل ته په اتڼونو، خوشحالیو او مبارکۍ ولمانځله. دوی چې په لاسونو کې د افغانستان درې رنګه بیرغ وو، د کرکټ د ملي ټیم او افغانستان زنده‌باد نارې وهلې. څو تنو دغو مینوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې خوښۍ شریکې کړي چې په ګډه یې اورو. نوم مې باراتګل ګران دی، د پکتیا ولایت د زازیاریو اوسیدونکی یم. ډېر خوشحاله یم چې بیا افغانستان د کرکټ لوبډلې د شلوریزو په پړاو کې T20 ورلډ کپ ته لار پیدا کړله. ډېر خوشحاله یو او دومره څه خوشحاله یو چې د خلکو خبره چې په جامو کې نه ځایږو. ډېر زیات خوشحاله، دومره ستاسو د هیوادوالو خوشحالي ده. موږ ډېر خوشحاله چې وینې تویې نه شو د افغانستان خلکو. زنده باد افغانستان. ډېر زه خوشحاله یم چې کرکټ افغانستان ګټل زیمبابوې څخه دویم پړاو ته لاره پیدا کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین د بریاو د مبارکۍ سره وایي چې افغان ټیم ښه وځلېده او له دې بریا وروسته یې دوهم پړاو ته لار پیدا کړه. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د راتلونکو سیالیو په اړه وویل. په دویم پړاو کې به موږ د ویسټ انډیز، سریلانکا، انګلستان او د ساوث افریقا د لوبډلو سره به لوبه کوو. په 18 تاریخ باندې زموږ اوله لوبډله د سریلانکا له هیواد سره ده او دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه او تاریخي لاسته راوړنه ده. د زیمبابوې په وړاندې د لوبې پچه افغانستان وګټله او د بیټینګ پریکړه وکړه چې په 10 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 108 منډې هدف وټاکه چې په ځواب کې زیمبابوې 124 منډې وکړې او لوبه یې بایلله. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.